د مینې څو شیرونه په دې لاره مې راوړي، جانان راشه واوره ستا دپاره مې راوړي. ګیلې به درنه نه کوم دا خلک به خبر شي، ګیلې به درنه نه کوم دا خلک به خبر شي، ګیلې خو مې جانانه بې شماره دي راوړي. ویلې ټوپک لرې که قلم واخله مسومه، ویلې ټوپک لرې که قلم واخله مسومه، د څو خوږې خبرې د خپل پلاره مې راوړي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری شهزیب مسوم یمه، سره د ګران ملګري سپي الله سپي په پروګرام د نن مازدیګر کې. ملګرو د نن مازدیګر مو عادل خساس صاحب له راوړی دی. په دې هیله چې ست ریکارډ کو موږ ترې خوندونه واخلو او تاسو ترې خوندونه واخلئ. عادل خساس صاحب په پروګرام د نن مازدیګر کې درته هرکلی وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسوم صاحب تو څه ډېره مننه کوو چې موږ مو دې جوګی وګڼلو چې موږ ته مو د غزل یا د شعر ریکارډ کونې مو کراکه. ډېره مننه کوو تاسې. خساس صاحب مینوالو سره لنډه پیژنګلو وکړه. مسوم صاحب د مو لنډه پیژنګلو دا دو چې زه د کونډۍ اوسېدونکی یم، عادل مې نوما دو او تخلص مې حساس تا او تعلیم مې چې کوم د هغه لسم پاس تا. ډېره ښه ده. خساس صاحب نو مینوالو ته په څه ډله کې؟ مینوالو ته به اول یو دوه شعرونه وایم، بیا به یو غزل وایم. شعر ده چې دنیا په طنزیه انداز راتله ماته په خوب کې، دنیا په طنزیه انداز راتله ماته په خوب کې، انسان پورې بې حده خندېده ماته په خوب کې. دنیا په طنزیه انداز راتله ماته په خوب کې، انسان پورې بې حده خندېده ماته په خوب کې. او چې دغسې مې درد د احساساتو برقرار وي، چې دغسې مې درد د احساساتو برقرار وي، همدغسې رازه 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 ماته په خوب کې. چې دغسې مې درد د احساساتو برقرار وي، همدغسې رازه 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 ماته په خوب کې. او یان صاحب شعر ده چې بس دا به یې ویل زلمیه سر تر پایه توري، بس دا به یې ویل زلمیه سر تر پایه توري، یو کس به ونیولې آینه ماته په خوب کې. بس دا به یې ویل مننه، بس دا به یې ویل زلمیه سر تر پایه توري، یو کس به ونیولې آینه ماته په خوب کې. یو غزل به درته وایم چې دا ځکه بې سکونه زندگی کوو قسم دی، دا ځکه بې سکونه زندگی کوو قسم دی، د خپلو خواهشاتو غلامي کوو قسم دی، د خپلو خیالاتو په اظهار کې لیونی شو، د خپلو خیالاتو په اظهار کې لیونی شو، پاوتو بوتو سر شو شاعري کوو قسم دی. د خپلو خیالاتو په اظهار کې لیونی شو، پاوتو بوتو سر شو شاعري کوو قسم دی. او مونږ هغه لیوني چې د انجام پروا مو نه وي، مسوم صاحب مونږ هغه لیوني چې د انجام پروا مو نه وي، د سترګو په زنبل سره یاري کوو قسم دی. او مونږ هغه لیوني چې د انجام پروا مو نه وي، د سترګو په زنبل سره یاري کوو قسم دی. بې سوره یو بې مینې یو بې یاره یو بې حاله، بې سوره یو بې مینې یو بې یاره یو بې حاله، متم په هر زړک مازدیګري کوو قسم دی. بې سوره یو بې مینې یو بې یاره یو بې حاله، متم په هر زړک مازدیګري کوو قسم دی. او محفل کې د پیمخو راګیر شوي یو حساسه، محفل کې د پیمخو راګیر شوي یو حساسه، نشه نشه مخول کې بیداري کوو قسم دی. مننه. خساس صاحب په یو دو غزلو به دې نه پرېږدو، نو مینوالو ته نور څه ډلی که ډېره مننه به دي. ډېره مننه مسوم صاحب. یو څو شعرونه به نور ورته وایم. او یان صاحب شعرونه دي چې تا یو کافر ثابتومه د شپې، تا یو کافر ثابتومه د شپې، د زړه پر هر وده کومه د شپې. او زما کاغذ په میز خالی کېږدوئ، زما کاغذ په میز خالی کېږدوئ، زه به الهام سره راځمه د شپې. مننه مننه. زما کاغذ په میز خالی کېږدوئ، زه به الهام سره راځمه د شپې. یوازې ناست په انتها کې د درد، یوازې ناست په انتها کې د درد، څو تصویرونه سوځومه د شپې. مننه. او د وصل وخت سره هر څه پوکه کړم، ترجمان صاحب د وصل وخت سره هر څه پوکه کړم، څه تدبیرونه جوړومه د شپې. د وصل وخت سره هر څه پوکه کړم، څه تدبیرونه جوړومه د شپې.
او غزل به یې ته وایې چې د سړو سړو آخونو مخامی دی د سړو سړو آخونو مخامی دی د غمونو د دردونو مخامی دی راوریږي پی در پی دی الهامونه ریان صاحب راوریږي پی در پی دی الهامونه نن خو څه د الهامونو مخامی دی مننه راوریږي پی در پی دی الهامونه نن خو څه د الهامونو مخامی دی په هر پل کې نشه ده د انګورو ترجمان صاحب په هر پل کې نشه ده د انګورو د اظهار د څو ساعتونو مخامی دی په هر پل کې نشه ده د انګورو د اظهار د څو ساعتونو مخامی دی غمزاده په یوه دنګه تیږه ناست یم غمزاده په یوه دنګه تیږه ناست یم د زړو زړو یادونو مخامی دی مننه غمزاده په یوه دنګه تیږه ناست یم د زړو زړو یادونو مخامی دی اذانونه دي مدخوشه یو کس پروت دی اذانونه دي مدخوشه یو کس پروت دی سر یخي په عکسونو مخامی دی او لمر ډوب شوی خو سرخي پر اسمان دا ویان صاحب لمر ډوب شوی خو سرخي پر اسمان دا زی کونترې تر کورونو مخامی دی مننه لمر ډوب شوی خو سرخي پر اسمان دا زی کونترې تر کورونو مخامی دی او یاران ټول راجمع شوي دي حساسه یاران ټول راجمع شوي دي حساسه شاعري ده د شعرونو مخامی یاران ټول راجمع شوي دي حساسه شاعري ده د شعرونو مخامی دی یو جهان مننه ډېره شکریه